د ترکیې حکومت د مالدارۍ په برخه کې 100,000 افغانانو ته کاري ویزې صادرې کړي دي. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د مالدارۍ په برخه کې 100,000 افغانانو ته کاري ویزې صادرې کړي او هم مهاله د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ د ستونزو د حل لپاره هم هڅې کوي. د دغو رسنیو په خبره په کابل کې د ترکیې سفارت شارجدافیر سادن ایلدیز دا موضوع د چهارشنبې په ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. په لیدنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو همکاریو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو، بشري مرستو او د سیمه ییز اتصال په برخو کې د افغانستان د رول په اړه خبرې کړې دي. د رسمي اعلامیې له مخې ایلدیز ویلي چې افغانستان د ترکیې د حکومت لپاره ځانګړی اهمیت لري. هغه وویل د دولتي مرستو ترڅنګ د ترکیې یو شمېر غیر حکومتي بنسټونه هم په افغانستان کې د اړمنو کسانو د مرستې او پراختیایي پروګرامونو په پلي کولو کې فعالیت لري. د ترکیې سفارت شارجدافیر دغه راز ویلي چې انقره د یو باثبات او پر ځان متکي افغانستان ملاتړ کوي او باور لري چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د ترکیې له مرستو او همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د کابل او انقرې اړیکې تل د متقابل احترام او همکاریو پر بنسټ ولاړې دي.